الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زما قابل قدر معزز سامعین و حضرات ورونو، د ډیرو بیاناتو رئیسی د کبایرو او د لویو ګناهونو سلسله او شمیره روانه وه. نننی بیان د لویو ګناهونو نه یو عظیمه لویه ګناه او د هغې بیان دی چې د هغې نه تعبیر کولی شي په اکل و مال الیتیم باندې او دارنګې په ظلم الیتیم باندې
چا سره یتیم پاتې شوی وي هغه د اقرباونه وي او کاغه اجنبي وي هغه باندې ظلم کول دا د لوی ګناهونو نه یو لوی ګناه او یا د هغې د رشتہ دارونو یو کس د یتیم مال خوري ظلمن دا هم د لوی جرمونو ګناهونو نه یو لوی ګناه ده قرآن عظیم الشان او احادیث مبارکو کې د متعلقه عظیم سخت وعیدات موجود او یقینا کم کس چې هغه د یتیم مال تناس وي او هغه خوري اسرافا و بدارا ان یکبروا جلتی سره د یتیم مال ضایع خرابوي دا یری د دینه چې دی بغټان شي بیا ویرانه واخلي نو دا سچ خوري دا د دې خپل اور تذکروټي غرزول د یتیم مال خورون کې چې کله قبر کې خودل شي دا څومره مال د یتیمي چې خورل دي هغه د ناس کروټي اور شي اور چې په یو بند ذکر را بند کړی شي نو که باغی کې سوراخ او سوري وي نو زور یې هغه طرف ته وځي دا وجه ده چې انسان کې څومره سوري دي کاغه دوه غوږونه دي او کاغه سترګې دي کاغه پوزه ده او کخله ده او کاغه د دبر دی نو چې دې کله د یتیم مال خوړلې وي او دنه دا اور ده پتنه کې بلوي په دې هر سوراخ باندې به لمبي وځي او د حشر میدان ته به د یتیم مال خورون کې چې کله راشي نو د دواړو غوږونو نه به لمبې روانې وي دې نه به لمبې بار ته وځي د پوزو د سرو نه به لمبې روانې وي د سترګو نه به لمبې وځي د خولې نه به لمبې وځي او دا شان د دبر نه به لمبې وځي او دا به یو معروفه علامه وي د حشر میدان خلک چې څوک داسې انسان ګوري نو هغه ټول به پیژني چې دا هغه سړی دی چې د یتیم مال خوړلی ځکه دا سخته سزا چې د دننه تنا د جهنم یو تنور جوړیږي او د هغې هغه بړاس په سرو روځي دا بغیر د یتیم د مال خوړونکي نه بل چاته نه میلاویږي په دې انداز باندې نو ټول خلک به پیژني هم چې دا هغه انسان دی چې د یتیم مال خوړلی رب کریم فرمائی ان الذين ياكلون اموال اليتامى یقینا هغه کسان چې هغه خوري مال د یتیمانو ظلمن په ظلم سره په دې کې احتراز دی د اکل د مال د یتیم نه بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف راضي یو سړی وي هغه غریب وي او دلته د یتیم مال ساتنه غواړي کزمه کوي هغه کرنه غواړي که عامې پیسې وي د هغې حفاظت ضروري وي نو دا کم سړی چې وارثانو کې د یتیم د مال ساتنه کوي دا مالدار دی که غریب دی که چېرته مالدار وي نو د خپل مال نه د خرچه کوي او د هغه مال ساتنه دی کوي او که داسې غریب او مسکین وي چې هغه د بل روزګار نه د یتیم د مال په ساتنه باندې وتی وي نو فلیاکل بالمعروف په ښه طریقه باندې هغه د دې نه خوراک کولی شي نو خوري دي نو قید د ظلمن دې دپاره دی هغه کسان چې خوري مال د یتیمانو ظلمن احتراز دی پکې د هغه نه چې مال د یتیمانو خوري په طریقې معروفه باندې وي دی فقیر انما یاکلون فی بطونهم نارا ربی کریم فرمایا کسان چې مال د یتیمانو ظلمن خوري یقینا دی خوري په خپلو خېټو کې اور لرام
دا عمل چې دا سبب د اور او د سکروټو ګرځي ګوي کې خپل خېټې ته د اور سکروټ اچي وسيصلون سعيرا دا چې دنه خېټه وي د اور سکروټ او تنور جوړي یار سوراخ باندې بتي لمبي وزي دا خو د قبر عذاب دی د حشرګاه عذاب او زرد دیبا داخل شي اور بلکړي شي لرا جهنم لرا سعیر یو سخت طبقه د جهنم د دیبا هغه طبقه کې واچول شي نو دا د قیامت د ورځې نه بعد خبره شو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د معراج پشپا مبارک فرمائی د معراج پشپا باندې لاړم عجیب خلق لیدل فیدانا برجال وقد وکل بهم رجال یفکون لحاهم ما سخلق سړی ولیدلم په نورو سړو باندې مقرر کړی شوی او دا غي جامې دا غوینا کټکولی د جامې دا ډوکې دا وې ټول ورنه دا سرا کټکاو نو سری جال دي چې هغه کټون کې دي او سری جال دي چې په دې عذاب کې مبتلا دي واخرون سنور سړی مولید الاغیرال اره وړي د ځان سره سکروټي د اورم فیقذفونا بیافواهم چې ما قتل غسکروټي خېټه کې واچولین دا سی ګرمي سکروټي وي تخرجو من ادبارهم چې ډایرک داغې د دوبر لندې خبرې وته فقلت ما هو يا جبريل من هؤلاء دا سوق دين قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا جبريل عليه السلام جواب ورکړي دا خلق چې مال د یتیم په ظلم خوري دوی هغه اور لرام دا غسکروټي دي چې تاولي دي اعمال قدیم دا قبل دا رازنا لیکن دا پا عالم المشاہدہ کی دی عالم مثال عالم روح کی متشکل شی پا شکل دے و صورت باند نو آغا جزا و سزا دا دغی بد عمل چی دا آغا متصور شو پا دغا صورت دارنگی ابی حریرہ رضی اللہ تعالی ابو حریرہ چې دا روایت د ابن حبان دی او د ابن ابي حاتم ابن مردویه دی مرفوع حدیث پیش کړي رحمت عالم فرمایي يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم دا مخکې حدیث په دې دالو چې دا دیته په قبر کې د عذاب کوي اوس دا حدیث د حشر میدان کې چې قبر نروزم په دې عذاب په مبتلا وي را پورتب کی رب ذوالجلال یو قوم لرا د قبرونو نا تخرج النار من بطونهم دا با صفت د قومن شی یو قوم برا پورت کیا سے قوم تخرج النار من بطونهم چاغی د خېټو نه بالګي اور بروزین چاته پوسک منهم یا رسول الله دا بسوکوین رحمت عالم جواب ورکئی آیا استا علم ندر سیدل علم تر ان اللہ یقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا سوک چې د یتیم مال په ظلم خریدا اور خوري اوس کروټي خوري همدا وجد چې صدی رحمت الله علیه معروف مفسر غوائی چی یحشر آکل مال الیتیم ظلما یوم القیامة ولهب النار یخرج من فیه ومن مسامعه وانفه وعینیه
كل من رآه يعرفه انه آكل مال اليتيم. د یتیم مال خورون کې په ظلم باندې ورځ د قیامت کې چراشي د خلینه به مور روان وي، سکروټ لمبي بوي، د غوګونو نه او د پوز او د سترګو نه، او څوک چې ګوري به پیژني چې یاره دا د یتیم مال خورون کې دي. البته ما مخکې عرض وکړ څوک چې فقیر او مسکین وي او د یتیم مال ساتنې په وجه باندې د روزګار نه وتی وي، نو کولی شي چې دا د یتیم مال نه سنا څه خوراک وکړي. رب کریم فرمایي من کان غنیا فلیستعفف، څوک مالدار وي ځان دې بچو ساتي د مال د یتیم نه په ساتنه سخت ځان دې بچ کړي. ومن کان فقیرا، څوک چې فقیر او مسکین وي فلیاکل بالمعروف، هغه دې تنه خوراک کوي په ښه طریقه باندې. علماء مفسرین د معروف څلور قوله کوي. یا مراد معروفنا الاخذ بطریق القرض، فقیر سړی د یتیم مال نه سنا څه خوراک کوي د قرض په نیت باندې چې غریب یم بیا به ورکم، دا کل بالمعروف. دویم قول دا دی چې عقل بقدر الحاجت من غیر اسرافنا، ضرورت د پاره چون کې داغه د مال د ساتنې د پاره دی د کار روزګار نه وتل دی، نو دومره سره تی خوري چې د گزاره پکېږي. دریم قول دا دی انه اخذ بقدر اذا عمل لليتيم عملا، مزدوری دی تیاخلی کداغه مزدوری کولم داغه پټای کر زمیداری و عام عرف کې سری واج او غته خستیش، نو عقل بالمعروف داش. سلورم قول دا دی چې ضرورت په ټیم دې ستنه واخلی خو په دې نیت باندې نه سره قضا هو کمالدار شو بیا به ور کوي، کمالدار نشو ورته براوي. عبدالرحمن ابو الفرج ابن جوزی تفسیر زاد المسیر کې سلور قوله د معروف لاندې ذکر کړي. د دې تن نزول سره صحابه کرام ډیر خوف او خطر کې راغلي وو چې دا د یتیمانو مال چې موږ سره مشترک وي او په دې کې موږ نه زیاته کمی وشي. ناغي متعلق يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم في الدين، دا نازل شي. کتا سو خپل مال شریک وای دا غي سره شریک باندې تاسو سوی یتیمان ځان سره په شریک خوراک کوي، نو دا تاسو دینرونه دي شریکی کوي، جائز دي شرکت دا غسره. لیکن والله يعلم المفسد من المصلح اله العالمین، فسادی مفسد او مصلح دام بلولی شي پیجنی چې دغه مشر د یتیم سره د مال شریک کا دې د پاره چې بس داغه نه خرچه کوي زیاته او کدی د پاره چې داغه مال بچ الہ پاغه عالم. عامه طریقه باندې د یتیم کفالت چې سو کوي ساتنه کوي په صحیح طریقه. روایت دا بخاری دے نبی علیہ السلام فرمائی انا وکافل یتیم فی الجنت هکذا واشار بالسبابہ والوسطى وفرج بینهما، دا وسطا گوتا دا دا سبابہ گوتا دا. نبی علیہ السلام فرمائی سوک چے دا یتیم کفالت کئی ساتنائی کئی مال و تساتی دے ساتی تعلیم ور کئی ماو دے با جنت کی مبارکو فرمائل هاکذا دقشان بیوزیو داسی دا منزنی گوتاو دا سبابہ اکڑا فرجا بینهما راوی وی معمولی شان جدائی پکی راوستا داسی جختی نکڑی معمولی جدائی پکی راوستا. دالوی شرافت دی چی سڑے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت پا جنت کی نصیب شي. نو آغا کفالت دا چی کم نے دا آغا طعام خیل ساتل دا آغا دا کسو دا جامو دا آغا دا ساتن دا مال کمالی لرلو. دارنگی حدیث مبارک کی رازین روایت دا ترمیزی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی
من ضم یتیما من المسلمین الى طعامه وشرابه حتى یغنیه الله تعالی اوجب الله له الجنه. چاچی را جوخکم د مسلمانانو یو یتیم خپل طعام ته خپل سکاک کم، یتیم ولید ځان سه په دسترخوان کینو یا د سکاک پټیم باندې چې ته کینو نور شربتونو باندې هغه پوری ځان سره ساتل او تر سو یغنی الله چې هغه غنی کې خدای تعالی په قوت د بدن سره په حسابت د عقل او رشد سره ماشومی هغه پوری ځان سره شریک کړي په خوراک سکاک کې تر سو چې یغنی الله خدای تعالی غنی کې غټ شي. اوجب الله له الجنه اله العالمین، دغه انسان لپاره جنت واجب ګرځولې ده، واجبې کې ورته چې بس جنت ته لازم شو خامخا به جنت ته ځي، مگر استثناء شتا الا يعمل ذنبا لا يغفر، کنه داسې ګناه کړي وا چې بخنه نشو کولې، هغه څه شي دی ګناه چې بخنه نه کیږي، هغه شرک دی. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الہ شرک نه بخي سوک شریک غسونیس کم دا غینه چې سدیاغان ټول معاف کړي. نو اشاره دی کې شرک تدا که یو مشرک داسیو کې چې یتیمان غټ کی ځان سره هغه ته هم جنت واجب نه ناغه ته نه واجبي، داغه چا د پاره چې مشرک نه مسلمان نه. قتلم خطرناک خبره ده، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، چون کې کوم د مخلوق حق دی او د مخلوق حق چې دی نو هغه په شهادت هم نه معاف کیږي، او د مخلوق حق چې دی هغه په حجم نه معاف کیږي، په هیڅ چیز نه معاف کیږي. نو یا الا يعمل ذنبا لا يغفر، اشاره او په حقوق العباد لروي، هغه ګناه چې کې حق د مخلوق راشي هغه نه بخلي کیږي من جانب الله تعالی تر سوچ مقاصد نشي، یو بل نه بدل وانه خستلی شي یا مقاصد ته حسنات او د سیئات دي چې د نیکی تی نه واخلي هغه خپل بدی په دام بار کی په دې شکل یو عدلی نظام وکولی شي نه بعد به معاف کیږي، او یا بدی دنیا کې چې د چاهه قربان دی برازي کوي ځان به په بخي. دویم حدیث مبارک کې راځي من مسح راس یتیمنا، چا د یتیم په سر باندې لاس راخ کم شفقت تپاره، لا يمسحه الا لله كان له بكل شعره مرت عليها يده حسنا، او دا سر باندې لاس وته نه راخ کله الا لله مگر د الہ د رضا د پاره، د الہ د رضا د پاره لاس راخ کلین. نو چا چې د یتیم په سر باندې د الہ د رضا د پاره لاس راخ کان له بكل شعره مرت عليها يده حسنا، نو وی به د پاره پایوز د هر وخت د دغه یتیم کې چې د لاس په باندې تیر شوی د حسنه یونه کې یتیم په سر لاس راخ کړه د خدای د رضا شفقت کوي ا خوشالي. نو د یتیم په سر څومره وختان چې دی او کوم وختانو سره چې د لاس ټچ شوی دی د هر وخت په بدل کې یو نیکی لیکل کیږي ورته. ومن احسن الى يتيم او يتيمه عنده كنت انا وهو هكذا في الجنه، چا چې یتیم ماشوم یا یتیم جنین داغي سره خېګنی وکړي هغه چې وي د سره اوسېږي د سره زو دغه انسان با په جنت کې هکذا داسیو ګوت ته اشاره وکړه چې یو سبابه او بل استاو منځ کې معمولی تفریج راوست. یو شخص ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ تراغه هغه تاسو کې روایت ده تبرانی دی او سنی بوصیه ما ته یو خسته وصیتو کا نصیحتو کا. ابو الدرداء رضی الله عنہ ته فرمایي ارحم اليتيم وادنه منك
وطعموا من طعامك چې تمانه د خیر وصیت غواړي نو بهترین وصیت دا کوم چې رحم په یتیم کوم یتیم ځان ته نږدې کوم خپل طعام کې د یتیم برخه ساتم دا بهترین وصیت دی دا ستاد دنیا او د آخرت د پاره کا عمل دیو کنو کافی دی فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قسوة قلبه ابو الدرداء دا شخص ته حدیث بیانوي ما د رحمت عالم نوریدل یو شخص و تراغه شکایت کو د قسوت قلبی چې زما زړه ډیر سخت دی رسول الله مبارک وت فرمایین اردت ان یلین قلبک کدا دی خوخی چې ستا د زړه نرم شي نو نزدیکا یتیم ځانتا وم صحرا سو سر باندې لاس راکاګا وطعمه من طعامك ودخل طعامنا غتي سور کوم فإن ذلك يلين قلبك دا داسې عمل دی چې ستا زړه به نرم کړي او ستا چې څومره حاجات دي هغه به پې پوره شي که دنیوي وي که اخروي ضروريات به دې پوره شي د سلف په علماو کې یو شخص و هغه نیک انسان نو یو وخت کې تنه لوی بزرگ جوړ شو چاته پوښتنه نو کدا وجه دا علت صالحیت دې صدې دومره پاک سړی نه ولی دومره خسړی شو دغه بزرگ ورته خپل قصه کوي كنت في بداية امري مكبا المعاصي وشرب الخمر دا بزرگ و توایزا په ابتدا کې ډېر بدکار او همیشه می ګناونه کول الله سچي شراب په مسکل دا شراب چې سوسکینو دا یقینا لوی جرأت والا وي او دا ډېر زیات بدعمل وي فظفرت يوما بسبين يتيمنا فقيرنا فاخذت واحسنت اليه بعض انسان ګناهونه کوي خزړیم ډېر نرمي سخیم وي یو ورځ مې او ماشوم ولید چې یتیم نه فقیر دی مارا اوچت ډېرې زیاتې ښېګڼې مې ورسره وکړې طعامات او اسباب مې ورته برابر کړل کسوه او جامې مې ورته ورکړې او یتیم داسې و چې ببر سر غسلخانې ته مې بوتم حمام ته وازل دو شعصه دا ببر سری می موت ختم کړه خسته می جوړ کله کپلار یا مور چې سړې پمینه صفا کوي واکرمتو کما یکرم الرجل ولده بل اکثر داس عزت می وته کله کپلار چې بچی تور کین لا دا غینم زیات مزق یو عمل می کړي ونور خډیر بد عمل او شراب په مسکل فبت لیل اشبشوا ندین بعد د شما شپه دا وس رایتو فی النوم القیامه قامت خوب ګورم چې قیامت قائم شو ودعیت الى الحساب आवाज وکړې شو چې فلانه را مخې ته کوي حساب یې ټیمې ده زه وغختم وامر بي الى النار زما بارکه فیصله د جهنم شو چې دا بوزي جهنم لسوی ما كنت عالم المعاصي ولبد بد کارون معصیات ما کړي ودای پوج فسحبتني الزبانيه ليمضوا بين النار زبانيه فرشته شروع ش پراخ کلو زما طرف د جهنم ته عليها 19 ننس فرشته زبانيان ډېری غټي دي څوک د دانوي چې زوال ته زور چا سره وکم ډېری غټي دانون نس دا عظیم لوی فرشتے دا پا جانم مقرری و بسم اللہ دانون نس حروف دے سوک چی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیاد وائی نو چکل زبانی فرشتہ دا تلاسا چی دا جانم پا خواہی اوڑی نو بسم اللہ با مینس ترازی غبیت اخلاصی نون نس حروف دی دا ہر یو حرف چی دی دا دیوی زبانی جواب وائی بیا
زبانیه فرشتي را روان شي چې ما بوز دی وي دومره غټي وي چې انا بین ایدیهم حقیر ذلیل یجرونی الى النار. زدا غي پلاس کې ډیر وړو کې اوس پک ښکارېدم زکا ډیر غټي وي او زه د جهنم په خوا زنجیرونه راکې چولي او راخکلمای. کله چې د جهنم غاړې ته نږدې شوم خوب ګوري اذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق. هغه یتیم چې د نمازیګر دغه شپې نه وړاندې ما د هغه عزت کړو هغه زما او د دغه جهنم مینس کې چې لږ ځای پاتې او دلار کې نیغ ودرېدم دا را پیدا شو. فرشتو ته وی خلوا عنه یا ملائکه ربي حتى اشفع له الى ربي. اے د خدای تعالی فرشتگانو پرېږدئ دې زم دې بوزم د رب کریم درگاہ ته زې سپارش کوم. تمرا صبر خو کې زې سپارش کوم شفاعت کوم. فإنه قد احسن الي واكرمني د ما سره ډېر ښېګڼې کړې دي. ملائکه ورته وی چې نه دا مونږ پر خدای نه شو ان لم نؤمر بذلك مونږ ته د اجازه نشته بلکې امر دا دی چې دا جهنم ته بوزي مونږ به بوزو. مونږ ته د اجازه نشته چې دا واپس کو د حشر میدان. دا بزرگ اذن نداء من قبل الله تعالى يقول خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم واحسانه اليه. فرشتو ته आवाज راغی پرېږدئ دا کسه د بارکې د ماشوم سپارش ما قبول کړی دی وجه دا ده چې د ماشوم سره د ډېره ښېګڼه کړې وه دی خوشي کوي. قال فاستيقظت را بیدار شوم وتبت الى الله عز وجل بس توبه مې وېسته چې نن نه بعد به شراب هم نسکوم ګناه به هم نه کوم. وبذلت جهدي في الله د خدای رضا بارکي پای کې مې چې جهدي فی سال الرحمت الیتام دینه بعد تمام کوشش زما بداو چې زه د یتیمانو سره ښېګڼې وکړم. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائیں خیر البیوت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. تمامو کورونو کی بہترین کور هغه دی چې کې یتیم موجود وي خلک ښېګڼې ورسره کوي. وشر البیوت بیت فیہ یتیم یسعی الیہ او بد کورونو کې هغه کور دی چې هغې کې یتیم موجود وي خو خلک بد وضعیت ورسره کوي دا بد کور دی په کورونو کې. وحب عباد الله الى الله تعالى من استنع صنعا الى يتيم وارملا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائے خدای تعالی ته محبوب ترین انسان گران انسان هغه دی چې هغه د یتیم او د کونډې سره ښېګڼې کوي. دارنګ رب کریم وحی کوي داود علیہ السلام ته یا داود کن لليتیم کلب الرحیم. اے داود علیہ السلام ته د یتیم د پاره یو مهربان پلار جوړ شام. وکن للارملة کالزوج الشفیق او شد کونډې د پاره په مثل د یو خاوند چې مهربان وي. واعلم کما تزرع کذا تحصد پدیم پوی شا چې څنګه کرل کې هغه شان بر ابدل کې چې څه کوي هغه بری وي. دا هغه ته په وحی کې دا ویل شي. دارنګ داود علیہ السلام په خپل دعاګانو کې مناجات کې دعا کوي الہی ما جزاء من اسند الیتیم والارملا ابتغاء وجهک. صد جزاء بدلا دا غچام چې هغه یتیم او کونډه ابتغاء وجهک استاد رضا د پاره ځان ته جوختي او داغی چې کوم نه حفاظت کوي ساتنه کوي. قال جزاؤه ان اذله في ظل يوم لا ظل الا ظل. دای بدلدار چې ورځ د قیامت کې د عرش د سور نه سوا بل سور نه وي.
نو زه به دغه انسان د هغې عرش سوري لاندې کینوم. دارنګې په اسلافو کې د خراسان د بلخ په علاقه باندې چې اوس هم ورته بلخ ویلی شي، یو سړی و چې هغه د بلخو او خپل هم سید و. دې سیدانو ته په اصطلاح د مصنفینو باندې علویین ویلی شي، منسوب الى علی المرتضی کرم الله وجهه. علویین مونږ ورته سیدان وایو، پاکستان کې ورته میسیبان وایي، پاچا سیبان ورته وایي. مصنفین د دوی نه تعبیر په علویین سره کوي. او د کومه بیبي چې ونه هغه هم سیده وه، دواړه سیدانو. وله منها بنات، او د دغې سید د دغې سیدینا لورګانې وي، ډېر زیات مالدار. د دې دغه خاوند چې دا سیدو دی وفات شو، مالداریم د لاسه لاړم. دغه سیده بیبي او دا لورګانې دا فقیرانې شوې، مساکینې شوې. غیرت نه ډکه زنانه ووي که دې کلي کې اوسېږم خلکو ته مسخرې به شم او زما دشمنان به خوشحال شي. خرجت ببنات الی بلدة اخرى خوف شماتة الاعداء. د دشمن د خوشحالۍ په وجه باندې چې را باندې خوشحال نشي، دا بلخ پرېښود او بل کلي ته لاړه. خو دا سفر یې وکړه، د ماښام په ټیم باندې د دویم کلي ته ورسېد. او داسې سخته یخني ده، هغلته اوس د یخنۍ د لاسه تنګ شو، ماښام دی. نو په هغه دویم کلي کې یو جومات دی چې جومات هم مران او کمزورې، داسې خراب، دیوالونه هم کن کپر، شړ جومات دی، مسجد مهجور. نو دې لورګانو ته ویل چې راځئ تاسو دغه مسجد کې لږ د یخنۍ نه ځان ګرم کړئ او زه به دې کلي کې وګرځېږم چې ستاسو لپاره څه روټۍ پیدا کړم. ومضت تحتال لهم فی القوت، را روانه شو اوس د خپلو لورګانو ته څه روټۍ پیدا کړئ. فمرت بجمعین، جمع على رجل مسلم وهو شیخ البلد، وجمع على رجل مجوسین وزامن البلد. یو دو در رش والا جلسی ولیدی، دا یو د دې ټولې خاري لوی عالم دی، لوی پیر صاحب دی، دا ټول نیکان پې راغونډ. او دا دویم چې دی دا یو مجوسی دی، بت پرست، د اور عبادت کی مجوسی دی. په هغه هم خلک راغونډ دي، خو هغه د دې کلي یو ملک دی. نو دا دوه غټې ډلې ولیدي، سوچ کوي چې اوس کم یو ته ورشمه چې زما لورګانې د یخنۍ نه هلته مسجد کې پرتې دي، ما ته څه راکړي. یو نه یې تپوس وکړي دا خو مجوسي دی، وي دا بل وي دا خو شیخ عالم، دا خو ډېر لوی سړی دی. نو دا زنانه سیده سوچ کوي چې د مجوسي نه سوال کې ښه ده چې د خپل مسلم ته ورشي. نو دې مسلم ته راغله، دې عالم او پیر ته راغله، ورته وینا امرأة علویة معي بنات یتام ادخلتم بعض المساجد المهجورة واريد الليلة قوتهم. زه یو سید زنانه امام د نبی علیہ السلام اولاد کې، زما لورګان یتیمان دي، هغه ځای یو مسجد دی، کنډر دی، هغې کې مې کېنولې اچولې مې. دې دپاره رالم چې ما ته لږ قوت د نن شپې راکړه، زیات نه غواړم، د یوې شپې روټۍ راکړه. شیخ عالم دوکه شدل چې رسول الله مبارک ته نسبت وکړه چې یاره دا زه سید یم، نو ته څه اوس دلایل پکې لټوې چې ما ته سند وښایه چې سید یې که نه. دوکه شه. هغه ورته ویې قیمي عند البینه انک علویه شریفه، ما ته په دې دلیل وښایه چې ته سید یې که نه، هسې دوکه دې جوړه کړې.
دا مولیان ډیر شکیان مي هر شي کې شکی دا به سند لريو کنه بلی الکه نسبت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وکړو بس قادر یو کا هغه ورته انا امرات غریبه ز خډیره غریبه مسافر راغلی ما فی البلد من یعرفنی استاسو دی خاریه کې یو سړی مان پیژنې که زمون کله بل خوین او خلکو بد تویلې وی چې دا سیده ده دلته وزتا ته گواهان د کما کم ما څوک پیژنې چې دا سیده ده وکنه بس د دروازې نه وروته او منکسرۃ القلب زړه ډیر مات شي چې ما مجوسی پرې خود تاونه مسلمان تر عالم او تا داسې کار راسو واپس را لیلا ذالک الرجل المجوسی هغه مجوسی تر عالم ملک هغه خدای تعالی په نکشیو بس هغه خدای تعالی هدایت ذریعہ ګرځولا هغه ته قصه وکړه زه مسافر یم سنلرم هغه شیخ مسلم تور علم ګوري داسې کار را سره وکړه گواهان رانه غوښته دا مجوسی پاسید او خپلو بی بیانو توي پمنډلاړ شه د دغه لورګانې ور سره راوړی ځان ته کمره وتور کوي زه وتور او خسته تو عام او لباس او نعمتونه ارسه او تفراهم کړل ورې کړل چې څنګه شپشو او دشه دغه عالم چې مسلمو خوب ګورین کأن القیامت قد قامت خوب ګوري د قیامت ورځ ده وقد عقد اللواء على راس النبي صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی تشریف فرما دی او د مبارک چې کمزې کې دی ناس دی د کرسي سر سره وډیره خسته جنډه ولاړه دی اړخ کې چې ګورین د شین زمرد نه یو ډیره خسته بنگله جوړه شوې ده ټول بنگلا د یو شین زمرد نه جوړه هغه کې یاقوت او ملغلره زې پځې لګې دي هغه کې مانې غاني قباب دي دا شیخ مسلم ورته وی نبی علیہ السلام تلمن هذا دا د چا دا یا رسول الله لمن هذا القصر دا قصر د چا دی قال لرجل مسلم موحد دا انسان چې سړی مسلم وی موحد وی دا عالم ورته یا رجل مسلم موحدنا مسلم موحد خزیمه کنه دا مې ډیره خوښه شو دا ما ترک رحمت عالم و فرمای فقال رسول الله اقم عند البينه انك مسلم موحد صدلیل در سره د ما ته دلایل پیش کړه چې ته مسلم او موحد خوب کې وته بس دا عالم حیران پاتش رحمت عالم ته فرمای څنګه حیران ودرې دي بیګا درته زمایون وسیرا له تا ته ویز سید امام تا ورته ما ته په باندې دلایل پیش او صرف د ویش په روټي غوښته و دي ورکول او دلایل دې په غوښته ما نه د زمردو دا بنگلي غواړي او زبطانه دلایل نه غواړم تا چې دا غینه دلایل غوښته زه واستانه دلایل غواړم ما تم دلیل راکا او ته فرمای نبی اسلام خوب کې لما قصدتك المرأة العلوية نقول تاقمي عند البينة أنك علوية فكذا أنت تاقم عند البينة أنك مسلم نو په دې حال کې دا عالم را بیدار شد خو یو طرف بل طرف شاګردانو ته وای زرو ګرځيږي په خاریه کې زنانه پیدا کړي تلاش اطلاع ته ملو شو چې دا خو هغه ملک چې مجوسی دی هغه ملمانه کړي هغه بولی او ډېر عزت ور کړی ورغه ورپسې مجوسی توای ته مجوسی ز مسلم ما دا زما حق دی دا ملمانه دا بزبوزم هغه ورته وی دا کله در کوم قد لحقنی من برکات ما لحقنی دا چې زما کور ته راغلی دا چې ما باندې څومره برکات نازلېږي هغه نو دومره دي چې زه شمار نشم ما لحقنی اشاره په ابهام کې کثرت ده غشيهم من اليم ما غشيهم بحر لند کړه چې لند کړه نو اشاره کثرت ده
اتدل علی بالاسلام، آیا ما ته د اسلام د شرایعو خودنه کولې شنو وای کراته؟ هغه ورته وی ته خو مجوسی وی په کم مازیګر او ماخام چې دا بیبي دا سیده مارا واستم په دغه شپه باندې ما خوب ولید، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می خوب کې ولید، ما ته رسول الله مبارک فرمای العلویہ و بناتها عندك، ازما سیدن و سی او داغی لرگانی تا سر دی تا کر دی؟ ما ویل نعم یا رسول الله. وی آغا خیسته مانی د زمردوی ما ته خود چل قصر لکا والندا لاهل دارکا، دا مانی استاشوا خو که ایمان دی روڑ. نو ما د شپې د محمد عربی پلاسونو ایمان راوړی، ما ایمان راوړی دی، خو ته عالم کما ته د اسلام شریعت نور احکام خی منځ خای او د اسلام خو ډیر مسائل دي، کدارا خیرات او خایا او بیبي نه در کوم، بیبي د دې برکات ما کتلی د په وجبانه ما ته خدای تعالی ایمان نصیب کړي. معزز دا ابن جوزی دی، امام ذهبی چې پنوم د الکبائر باندې کتابی لیکلی دی او پاغي کې دا واقعاوم ذکر کړی دا، او دینه دا پته ولګی چې یتیمان او کندو سره خګنیم دی، خو دلته په دغه زنانه کې مسله د سیادت مو چې دا سیده وا علویه وا، نو د سیدانو بیا انتهایی زیات خیال ساتل پکاروي، انتهایی زیات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاطر چې دا د چا اولاد او دام ته پته ولګی چې رسول الله مبارک د امت نه خبرېږي او نه خبره نه دی، مجوسی خېګړې کړي وي هغه نم خبر او چا چې هغه لور نو سي تسبق کتلی هغه نم خبرو. نو په دیار سبانه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا حالات هغه ته پیش کولې کیږي، دی باندې علماء کتابونه وګورئ، دا مسائل محقق دي لیکل شوی دي. علامہ قرطبی رحمت الله علیه فرمایي دا هفته د شپږ ورځې چې دي پدیو کې 2 ورځې ستاد اعمال رب کائنات ته پیش کیږي او 2 ورځې د اعمال محمد مصطفی ته پیش کیږي او 2 ورځې د اعمال خپل وفات شو مړو ته پیش کیږي، پلار موردار چامړی د اعمال هغه ته پیش کیږي. او نبی علیہ السلام فرمایي تاسو خپل مړی په بدو ګناهونو باندې مخفه کوئ، ځکه تاسو عمل پیش کیږي هغه په قبر کې خفه کیږي چې زماده بچی دا کار کوي او د منتها به جهنم وي. مونږ خاصي او وسی وایو او هغه خدا هغه زین لګیا دي چې هر څه پسترګو کتلې دي، نو هغه ته د خفقان بیا په ګناه ډیر زیات محسوسيږي او ډیر خفه کیږي. درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. شوق او ذوق سره په جګ आवाज درود شریف تلاوت کړئ. ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا مولانا